طریقه باندې تللی دي چې هغه ترور ته ویل کوم ویلي دي چې هله راځه بس جینۍ دې را تختولې ده او زه به درله سپورټ درکړم دې پرون یو میسج کړی دی چې څه کولی شي هغه وکړئ وي زه جلال آباد کې تالاشي چوک کې یم جی زما یاد نوم دی او سابقه ناظم یم اسرجي او زمونږ د لور چې کومه ده دا د ساقب هلک سهار ټایم و او موږ د جمع نه پس زه ویده شوم نو به دا راغلی دی داور کولو ما داور ولې کولو دی چې زه رالم جي مور یې دلته پرته پښتنو د دغه سړي خبرې واورئ دا وایي زما یو د 15 کالو لور یو افغاني سړي افغانستان ته وتښتوله او اوس په جلال آباد کې دی او موږ ته الټه دمکیانې هم راکوي نو شانام خان هلته ورغلی دی د دې سړي نه یې رپوټ اخیستی دی هغه جنۍ یې ولې تښتولې ده دوی ته یې مخکې رشتې هم رالیږلې دي نو مکمل بیان به د دې جنۍ د پلار له خولې نه اورو چې هغه جنۍ اوس چیرې ده او ولې ورسره لاړه او اوس یې چېرته به ولیده راځئ مکمل معلومات په دغه ویډیو کې ګورو طریقه باندې تللی دي چې هغه ترور ته ویل کوم ویلي دي چې هله راځه بس جینۍ دې را تختولې ده او زه به درله سپورټ درکړم دې پرون یو میسج کړی دی چې څه کولی شي هغه وکړئ وي زه جلال آباد کې تالاشي چوک کې یم جی زما یاد نوم دی او سابقه ناظم یم اسرجي او زمونږ د لور چې کومه ده دا د ساقب هلک سهار ټایم و او موږ د جمع نه پس زه ویده شوم نو به دا راغلی دی داور کولو ما داور ولې کولو دی چې زه رالم جي مور یې دلته پرته وه که نه ما که چاویشتې دي هغه بیا ما د ماشومې نه تپوس وکړم دا څنګه چلو راووي نوشین هغه زما د لور جي نوشین نوم دی هغه وایي چې نوشین اپلانکي تمانچې ورسره بویتله بویتله په زور یې بوتله په زور یې بوتله لکه په یو داسې لکه بدماشي سټایل کې بدماشي سټایل کې جی بالکل د هغې نه پس تاسو بیا څه وکړو د هغې نه پس ما ویل سرجي مال دا د خوښې خبرې که نه سرجي ما د دې یو لارې یو طریقه وي د پښتنو معاشره کې چې یو سړی اوسېږي نو به خامخا مطلب دا دی بیا په هغه رول به ځي په هغه دغه باندې جرګو کې رشتو غواړي راشي د پښتو ملک دی که نه جی نو داسې څه خبره نه وه نه جی هغه دې کې چې ما ته پته ولګېده بیا ما دومره ځان بې پښتو کوم ما لرې بچین دي که نه او ګران والا خبره ده نو زه دې ترونو له نیکونو ته لاړم چې یاره ګوره ستاسو دې وراره داسې طریقه کړې ده او دا یې غلطه کړې ده تاسو دې کې څه وایي هغې وایي چې بالکل دا غلطه شوې ده ما ګوره که د خوښې خبره وه تاسو به ما ته راغلي وئ یو جرګه یو رول یو پوزه به م جوړه کړې وې زه درکړې به مې وې څه خبره نه وه ولې د هلکو د جنۍ که د خوښې خبره وه نو تاسو خو ما نه بیخي لکه هغه پښتو هغه ټکي ما نه بیخي ختم کړه که نه زه سر بیا لاړم تاڼې ته تاڼې کې رحمان بابا تاڼې کې ما اف آی آر وکړو اف آی آر بیا یو 15 شپږ ورځې زنګېدو را زنګېدو بیا یې کې ما وینا وکړله بیا هغه دغه ته وختلو نامچه اف آی آر ته جی ما ته چا ویلي وي د منصیره کې دي منله راځه که نه ګاډی مې جي راواغستلو او د غالبا یو ملګري ناستې لاک روپو ګاډی جي ناوخته خبره کومه ځکه مې د پیسو خبره وکړه ما یاره دا ګاډی زه انشاءالله څه به نه کېږي او 8000 روپو تیل هم پکې واچولو لاړو وګرځېدو خو پیدام نه که سر تیار وشو نو هغې کې بیا ما د دې ادارو چې کوم د ما انسټیټیوټ صاحب ته نوټس کې کوم سر د دې ورور دی یاره وي تا که نه څه ثبوت دی چې دا یاره ما سر تاسو هغه تاسو کولی شئ تاسو په یو سړي باندې ریمانډ نو هغه به ته وایي او غټ سړی خو جي داسې نه وایي چې ته ورته هلکه اغلا دې کړې او ته چې او ما کړې هغې به ډب ورکې نو بیا مې پته لګي خو چونکې هغې بیا داسې وکړو چې ټیک د هغه کس ما سره موبایل ولېږلو موبایل یې سره د شپې 10 ساړه 10 بجې ولېږلو نو ما بیا هم داسې د پښتو او د بې پښتو کار مې ونه کړو زه لاړم هغه هلک ته ما وویل مالبۍ دا هلک که دلته یي که نه بار یې روباسئ دننه پولیس در نه شي زه بیا هم ستا د کور خیال کوم هغه هلک یې بار راوویستو ما راونو ما هغه پولیس ته حواله هغه جي بیا زه دغه مې چالو کړو نو اوس د دې هلک جي ویډیوګانې راځي او هغې کې کله یې ټوپک غاړې ته اچولي په دویم ځل هم جي دا مونږ دې ویډیو جوړوي تاسو ته لکه دغه ښیي چې دا ماته ټوپک دی او زه به ستاسو نه تپوس کوم او داسې کار دی کله برید ته وایي که نه نو دا بېل مرګ باندې اوس مو وژني که نه جي لور یې دننه بوتله او بدماشي کوي اوس تاسو څه وایه دا به چېرته کېږي چې څه دغه یاره سرجي دې پرون یو میسج کړی دی چې څه کولی شي هغه وکړئ وي زه جلال آباد کې تالاشي چوک کې یم او چې راځئ ما ته کاله مو کې زه به ته مخامخ افغانستان ته څنګه دا خو پاکستاني دی که نه دا یاره جي د دې ترور غالبا هلته ده ما چې څه ځای پورې د دې ویزټ وکړو نو هغه دا ګوره چې هلته د چا
فیملی نه وي یا خپل نه وي جي داسې سړی نشي تللی ټیک دی جي نو دوی هلته په دې طریقه باندې تللي دي چې هغه ترور ته ویل کوم ویلي دي چې هله راځه بس جینۍ دې را تختولې ده او زه به درله سپورټ در کوم ستاسو جي مطالبه څه ده؟ یاره جي مطالبه خو زه د پاکستان د پښتنو نه او د افغانستان د پښتنو نه کومه ولې چې د افغانستان هم پښتانه خلک دی او هغه چې د دې خبرې نه خبر شي لکه ما ته دومره پته لګېدله د جي هغې نکاح پسې ګرځېدله چې یاره موږ نکاح تړو جي دا دمکې نیم راکوي ښه چې زه دلته نکاح کوم بیا درځم پېښور ته هم درځم نو هغلته ورته هغه نکاح هغه طالبانو حکومت دی هغې ورته نکاح ورنکړه چې نه جي تاسو مور او پلار به راځي هغې نه پس به بیا تاسو نکاح تړئ زه د هغې ډېر مشهورې ډېر مخسته خبره یې ورته کړې ده نو هغې کې سر دا شی پینډینګ پاتې دی ګینې دوی به نکاح هم کړې وې خو دوی دلته نه ده کړې ګینې دلته به شوې وې سر تاسو سره لور سره رابطه مابطه کړې ده؟ یاره سر پرون ریسه نه دی لکه ما دې کور کې ویلي وو که د هغې میسج راځي که د هغې کال راځي ولې اټین نه کوي ولې بس ما پولیس ته خبره په حواله کړې نو سبا زمونږ د کې پي کې پولیس ډېر تیز دی خو چونکې زما په دې کیس کې ولې لکه داسې لم لیټ روان دي که نه خو الله دې رحم وکړي لکه زما ورته دا تاسو د دې دغه څو ورځې شو چې دا یاره سر ما په 21 تاریخ باندې درخواست کړی دی غالبا نن جي 19 ورځې وشو جي 19 ورځې تاسو جي زه دا یو خبره کوم ما سره چې دا څنګه کې کس ولر دي دا سابقه ناظم صاحب دی د دې ایریا د لور یو کس افغانستان ته اړولې ده او هغه الله ته علم دی خو هغه الته ویډیوګانې کوي او دا میسج ورکوي چې تاسو زما څه کولی شئ نو کې زما ټولو پښتنو ته دا درخواست دی چې دې پښتون سره ودرېږئ د لور مسله ده دې دا وایي که دا دي د غوستا د خوښه وه د هر یو شي او لار وي راغلی به او جرګه به یې کړې وه څه طریقې سره به یې څوک رالیږلي وو دا خو نه ده که نه چې یو سړی سره د تمانچو راشي او د چا لور ځان سره بوځي تاسو ټولو ته زما ریکوست دی چې دې پښتون سره ودرېږئ چې د دې لور په ښه طریقې باندې کور ته واپس راشي